السلام علیکم ملګرو د نننۍ ویډیو ډیر انټرېسټینګ د سکیپ کوي ما د شاهد خاقان عباسی نه یو پروګرام کې سوال وشو چې عمران ریاض کم ځای کې دی غیب دی درې څلورو میاشتو راسي نو هغه وله څه داسې جواب ورکړو چې زه به دله یو کیسه غوندې راته وکړم د هغه جواب هم په دې انداز و دا ویډیو بیا زه تاسو ته ښیم اینډ کې پښتو کې یو کیسه ده چې یو دو تنانو شرط کېښو لکه یو ورته وي سپوږمۍ توره ده بل وتی سپینه ده ته څنګه خبره کوې سپوږمۍ خو سپینه دی ورته زه ماښام شي پته به ولګي چې سپوږمۍ توره ده که سپینه ده دی زر روپۍ شرط کېښو اچا چې وي سپوږمۍ توره ده دی لاړو یو ملګري ته وویل که ماښام به زه شرط ګټم بیا به دله پروګرام ورته څه شرط دی ایښی دی دی ورته شرط مې داسې ایښی دی چې ما ورته وي سپوږمۍ توره ده او ملګري مې وي سپینه ده نو دا ملګری ورته دا خو تا بیله ولې سپوږمۍ خو سپینه ده دی ورته چې کله سپوږمۍ روخیږي وي زه به یې نه منم زه به ورته یم دا ده توره ده بیا به وي سپینه زه یې به نه منم نو دی به یې په ما مني څنګه وي زه به ورته یم چې دا توره ده نو دا شرط به زه وګټم نو شاهد خاقان عباسی یو صحافي له هم دا جواب په داسې انداز کې ورکړو چې کله ورته هغه وي چې عمران ریاض څه شو نو هغه جواب څه داسې ورکړو دا ویډیو تاسو وګورئ सर एंकर इमरान रियाज खान के बारे में क्या कहेंगे गायब हैं एंकर इमरान रियाज खान अब पाकिस्तान के एक साफ़ी हैं जर्नलिस्ट हैं क्या कहते हैं वो गायब हैं एंकर इमरान रियाज खान यार मैं टीवी जरा कम देखता हूँ मैं नहीं जानता इमरान गायब रियाज है तो उनको बरामद करना चाहिए आप इमरान रियाज खान को नहीं जानते नहीं मैं नहीं जानता माजरत से एक साफ़ी है सर पाकिस्तान का कोई नहीं 70 नहीं दिनों से बिल्कुल गायब होंगे मैं माजरत चाहता हूँ मेरी उनसे वाकफियत नहीं है मैं नहीं जानता हूँ मैं नाम नहीं सुना हुआ इमरान रियाज का अपने नाम नहीं सुना कौन से चैनल पे थे पाकिस्तान के सर तकरीबन 3-4 प्रोमिनेंट चैनल्स पर थे बड़े पाकिस्तान के नामवर साफ़ी यार मैंने उनसे प्रोग्राम मैं जब से टीवी बना प्रोग्राम कर रहा हूँ मैं टीवी देखता नहीं हूँ हाँ। लेकिन प्रोग्राम ज़रूर आप बुलाते हैं तो आ जाता हूँ ویډیو تاسو کته که ویډیو مو خوښ شوي نو ویډیو لایک کړئ چینل باندې چې څوک نه وي د زموږ چینل هم ضرور سبسکرایب کړئ